پاکستان ته د هند د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو غبرګ اخطارونه. د نوموړي هیواد وزیران پاکستان ته بیا ولې په غوسه شوي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ښه راغلاست. د هند د دفاع وزیر پاکستان ته په اشارې سره ویلي چې د سندور اپریشن پای ته نه دی رسېدلی او د فلم ننداره خو لا پاتې ده. راجا نات سنګ ډیره کړې ټوله نړۍ په دې پوهیږي چې موږ څنګه د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوړل. د هندي رسنۍ بهارت د راپور له مخې ښاغلي سنګ په بهیج هوایي اډه کې له سرتیرو سره په خبرو کې ویلي دا وړه خبره نه ده چې زموږ هوایي ځواک د پاکستان هرې برخې ته لاسرسی لري. هغه پاکستان ته په اشارې سره په خندني ډول ویلي دا خو یوازې د فلم سر و، د وخت پر راتګ سره به ټول فلم در ننداره کړم. بلخوا د هند د کورنیو چارو وزیر د ګجرات ایالت په یوه غونډه کې د وینا پر مهال په څرګنده توګه د پاکستان بریدونو ته په اشارې ویلي که د هند پر وګړو هر ډول ترهګریز برید وشي نو ځواب به یې نه یوازې ځواکمن بلکې 2 برابره سخت او پرېکنده وي. امیت شاه وایي هندي ځواکونو د پاکستان 100 کیلومتره دننه اپریشن وکړ او هغو ترهګرو ته یې سم او ځواکمن ځواب ورکړ چې د نړیوالو ترهګریزو بریدونو پلانونه یې جوړول. نوموړي وزیر ویلي په سیالکوټ او نورو ترهګریزو کمپونو کې هغو ترهګرو چې د نړیوالو ترهګریزو دسیسو پلانونه یې جوړول زموږ د بمونو غږ ورته یو روښانه پیغام ورکړ. نوموړي ډیره کړې که د هند پر وګړو هر ډول ترهګریز برید وشي نو ځواب به یې 2 برابره پیاوړی پرېکنده او د عبرت وړ وي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.